روزګان کې جګړه ځپلو سره مرستې وسوې. روزګان کې د 450 تازه جګړه ځپلو کورنیو سره د WP، UNHCR او یونیسف نړیوالو مؤسسو له لوري د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ترسره سوې. مسؤلین وایي یادې مرستې له هغو کورنیو سره کوي چې تازه د جګړو له امله له خپلو سیمو بېځایه سوي وي. د دغه ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو امریت امیر عبدالقهار دوست د خبرو پر مهال ویل چې یادې مرستې د هغو کورنیو سره ترسره کیږي چې تازه د جګړو له امله له خپلو سیمو بېځایه سوي دي. نوموړی زیاتوي چې تر دې وړاندې په دغه ولایت کې یو شمېر زورواکو د مستحقو کسانو مرستې ترلاسه کولې، خو له څه مودې راهیسې د حکومت له لوري په روزګان کې د زورواکو مخه ډب سوې ده. دا د دریو مؤسساتو WP عمده برخه پکښې لري چې خوراکي مواد دي، UNHCR او یونیسف هم ونډه پکښې لري چې هغه هایجن کیټ دی او یو بل نور مواد دي. ترپال او کمپال و د درې مؤسسې هغه د دوی کار دی او د 450 کورنیو دپاره د جلال السماب والي صاحب د دې زورمندانو هغه که په دولت کې وه که په خلکو کې وه جدي یې مخه نیولې ده، ډېر قطعي یې مخه نیولې ده. حتی یو مامور د دې جرأت نشي کولی و چې زه غریب یم ما ته یو سهم پکښې راکړي. د روزګان ولایت مقام مسؤلین بیا زیاتوي چې دغه مرستې د یوې عادي کورنۍ د 2 میاشتو بسنه کوي چې پکښې شفافیت په نظر کې نیول سوی دی. مرستیال والي سید سعادت منصوري د خبرو پر مهال ویل چې د یادې سروې پر مهال یې اړمنې کورنۍ په نښه کړي دي او یادې مرستې به هغو کسانو ته ورسوي چې مستحق وي. نوموړي د جګړې له ښکېلو غاړو څخه د سولې غوښتنه وکړه او اوسنی وخت یې د جګړې درېدو لپاره ښه چانس وبللی. اینا تفکیک میکنه بین زنها که واقعیت اینمی آدم بیجا شده است، خانهش خراب شده در اثر جنگا چی شد. این ما معلومات کردم، کار زنها بسیار شفاف بوده و بسیار خوب بوده. ما واقعا از کل زنها تشکری و قدردانی میکنیم. ما از همهشان میخوایم که در پروسه صلح بیاین، دست به دست هم بدیم مثل یک برادر در مردم خود کار. جنگ بس است، جنگ واقعا مردم ما را تکه تکه در به در کرده. په ورته مهال هغه کورنۍ چې یادې مرستې ترلاسه کړي زیاتوي چې دغه مرستې باید د ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي، خو زیاتوي چې جګړو سخت ځپلي او نړیوال ارګانونه دې ورسره دغه ډول نورې مرستې هم وکړي. مهاجر راغلي یو دربدر انسانان شي کور یې ودان بیا هم دغه موږ ته یوه میاشت یا دوه میاشتې یا یوه نیمه میاشت دغه موږ ته ولونه یا څه د کښېنئ ته هغه وپېژنئ دوی دې ته یې وپېژنئ بلا خرابي بس دې بلا څونه تر کومه وخت یو میاشت دوې خوالیږي نه بالا خو نه بسېږي. جګړو سرایونه یې خراب کړي دي چې جګړه ورکه سي افغانستان په کراره سي مسلمانان در به در سو په وینو کې لغړي. د روزګان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د امریت د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ د جګړو له امله له خپلو سیمو بېځایه سوي او مرستو ته اړتیا لري. احسان الله ولسمال، میلمه راډیو، روزګان.